ځان وساه کوي نو د خیره بېرته بیا سفر پیلوو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، په دې هیله روغ جوړ او خوشحاله بایاست. لکه څنګه چې مو وعده سره کړې وه چې اختریز ولاګونه به درته برابروو، نو زه هم دغه د کندهار او هرات پر لویه لاره باندې یم. نو اوس نو تقریبا د فراه په ساحه کې را رسېدلي یو، بس لږ لاره پاته ده انشاءالله الرحمن، یو 3 ساعته لاره. نو هرات ته به رسېږو، د هرات څخه وروسته بادغیس، بیا وروسته فاریاب. دوستان دا دلته ودرېدو موږ چې چون ماښام ناوخته را روان شولو، نو د شپې خو مې د ولاګ برخه نه شوی راشلو کولی ځکه موږ هم سره ستړي وو او بل شی نه سره معلومېدی. نو اوس دا دی ماشاءالله بس په چکاو کې یو، دا د فراه مربوط سیمه ده. نو فراه رود ته تقریبا یو څه لږ لاره پاته ده چې رسېږو. فراه رود څخه اخواته نو بیا هرات ته ډېره لږ لاره پاته ده، انشاءالله په رسېدو یې د خیر. نو چای به دلې وچښو او وروسته به بیا سفر پیلوو د خیر. نو دوستانو سلامونه. نو دغه دی موږ هرات ولایت را رسېدلي د خیر سره. اوس د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې یو. ادرسکن ولسوالۍ نو هغه اخري ولسوالي ده چې بالا د هرات ښار ته داخلېږي. نو تقریبا نیم ساعت لاره موږ ته پاته ده. را تاسو دغسې ښایسته منظره ده دوستانو، دا به در باندې ووینم، دغسې د سړک غاړه او دلته بیا دغسې ښایسته رود دی، ښایسته اوبه بهیږي. نو ملګري را تاسو وله چې دلته به د خیر سره یو مخ لاس پرې وو، وروسته به پښې وغوړوو. نو بس نور مېلهوال هم را تاسو شوي دي، بس دغه ځای کې خپل وسایي کوي او د خپله ستړیا رفع کوي. نو دوستانو ډېرې ښایسته اوبه دي، بس موږ به لکې یو مخ لاس سره پرېږدو د خیر سره چې ځان وساه کوي، نو د خیره بېرته به بیا سفر پیلوو. نو دوستانو ډېره جالبه وسوشه. زموږ موټر خو دا کوچنی ماکو موټر دی. زموږ د موټر د تیلو هغه غمی چې دی هغه خراب شوی و، چې په اصطلاح موږ ته تیل معلوموي چې تیل په کښې کې دي که یا. نو ملګرو وویل چې په ادرسکن کې په بازار کې به تیل ور واچو. متاسفانه د ادرسکن بازار سره تېر شو، په بانډار اخته و. نیت مو چې باید په ادرسکن کې تیل ور واچو، بانډار اخته و، بس دغسې تر ادرسکن را تېر شو. اوس داسې دې خواته هم شی نشته او دې خواته هم شی نشته، په دغسې دښته کې بس موټر تیل راته خلاص کړله او راته ودرېدی. نو په دې کې یو پیغام هم دا دی چې باید متوجه یو سفر په مهال باندې خپل موټر تیلو ته، خپل موټر عوارضو ته، هر شي ته باید متوجه یې، که نه دغسې ستونزې سره مخامخ کېږو. نو اوس موټربان یو ملګري ته په لاس ورکړه، دغسې یو بل موټربان پورته کوي، تیل به ورچوي بیا به راځي. نو چې هر څونه وخت یې ونیو، توکل علی الله. دا خو په سفر کې راځي، په سفر کې دا پېښېږي. تر ټولو مهم یې خیر دی، الله دې خیر کړي، چې سم په خیر کړي. انتظار یې د خیر سره چې تیل یې راوړه، بیا به د خیره حرکت کوو. نو دوستانو دا ګوره تیل را ورسېدل.
نو اوس به دا د تیل ور واچوو په 15 اویا افغانۍ لیټر راکوي نو بس د مجبورۍ څخه به دا سارا کې بس استفاده وکړو نو اوس د خیره سره تیل ور واچوو سفر ته به ادامه وکړو